بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې زموږ ده هغه د ایکس لوک اپ فنکشن دی چې ایکس لوک اپ فنکشن څه کار کوي دا به نن موږ وایو. موږ په تیرو درسونو کې وی لوک اپ او ایچ لوک اپ فنکشن لوستي دي. ایچ لوک اپ چې دی هاریزنټل سرچ کوي یا افقي سرچ کوي او وی لوک اپ فنکشن چې دی هغه ورټیکل یا عمودي سرچ کوي. نو راځو اوس ایکس لوک اپ ته چې دی ایډوانس فنکشن ده. دا چې دی په هر طرف سرچ کوي، مطلب غواړي کالم ښي طرف، لیفت، ټاپ، بټم، هر طرف ته چې ته غواړې سرچ وکړې کولی شي چې د ایکس لوک اپ فنکشن په واسطه ته ویلیو پیدا کړي. یعنې د وی لوک اپ او د ایچ لوک اپ فنکشن دواړو فنکشنو کار دا یوازې مخته وړي. ډېر اسانه او ایډوانس ده. نو راځو دلته غواړو چې مطلب موږ د نوم په اساس سرچ وکړو، دنده، معاش او تاریخ پیدا کړو. نو دلته زه یو نوم لیکم، فرض مثال زه لیکم چې وسیم. د وسیم نوم مې ولیکه. زه غواړم چې د ده ریکارډ راواخلم چې دا ډاکټر دی، انجینر دی، ټیچر دی، څه شی دی. دلته به راشو، لومړی به ولیکو ایکول ایکس لوک اپ به ولیکو. ایکس لوک اپ راغی، ټایپ به پسې ووایي، فنکشن به پوره شي. دې کې لومړی لوک اپ ویلیو ده. ته د څه په اساس سرچ کوې، هغه څه په اساس چې سرچ کول غواړې هغه به دلته ورته ولیکي. مثال زه غواړم دلته چې دی دغه په جې 3 سیل کې چې دی جې 3 کې زموږ سره نوم دی، نو زه هغه راخلم، لږ دا سیل پراخوم چې دلته موږ سره بیا ښکاره شي داسې. ولیکو دلته ایکول ایکس لوک اپ. لوک اپ ویلیو چې ده زمونږ هغه جې 3 دی. دا به لږ نور هم پراخه کړو، یو ځل یې پراخه و، بیا وروسته درته وایم ایکول ایکس لوک اپ. دې نه وروسته به موږ ورته نوم انتخاب کړو. که داسې نه راخلي نو ادرس به ورته ولیکو. ولیکئ ادرس ایکول ایکس لوک اپ جې 3. ولې جې 3 چې دی دا د نوم سیل زمونږ سلیکټ شو. دې نه وروسته چې دی کاما ورکوي، لوک اپ ایری. ایری د کم یو ده، موږ د نوم په اساس سرچ کوو. دلته به راشو، د نوم کالم چې دی دا به موږ ورته سلیکټ کړو. څومره نومونه چې دي موږ سره ټول ورته تاسې سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته چې دی بیا وایي ریټرن ویلیو. ته خو د نوم په اساس سرچ کوې، کومه ویلیو د نوم په اساس ته پیدا کول غواړې. ګورې ریټرن ویلیو زه ورته یم چې موږ دنده پیدا کوو. دندې کالم به تاسې ورته سلیکټ کوئ، دا زموږ ریټرن ویلیو شو. بیا کاما اف ناټ فاوند، که چېرته دا نوم پیدا نه شو نو څه ولیکه. تاسې کولی شئ خالي هم پرېږدئ یا کولی شئ یو څه ورته ولیکئ. زه ورته لیکم چې ونه موندل شو. بیا کاما ایگزیکټ میچ، مطلب دغه ویلیو چې ده دا راواخلي، همدغه دقیقه ویلیو راواخلي که نه نږدې ویلیو وي. ګوره ایگزیکټ میچ آر د نیکسټ سیمیلر آیټم، مطلب ویلیو راواخلي یا دې ته که نږدې وي هغه دې هم راواخلي. نه زه وایم چې ایگزیکټ میچ دا 0 ورکوو، دا دې راواخلي. سرچ موډ کاما بیا ورکوو، سرچ کوي سرچ فرام د فرست آیټم، د اولنی آیټم نه غواړي، سرچ فرام د لاست آیټم د مطلب اخرني کالم نه غواړي. زه دا خالی پرېږدم، بیرته کاما لرې کوو، دا انټر کوو. ګورې وسیم چې دی انجینر دی. که زه دلته ولیکم مثال فرضاً خان. خان ګورې خان څنګه دی، ډاکټر دی. همدارنګه لیکم فهیم. فهیم انجینر دی، دی موږ ته راواخیسته. په همدغې طریقې سره که چېرته یو نوم پکې موجود نه وي، مثال زه لیکم چې مالک. وره ونه موندل شو. مالک نوم چې دی په دې زموږ کم جدول چې دی په دې کې نشته. نو راځو همدغې طریقې سره زه اوس غواړم چې
معاش دپاره هم همدغه سرچ حکم رابشو دلته اکول ایکس لوکاپ همدارنګه رابشو لوکاپ ویلیو به راواخلو کامه به ورکو کامې نه وروسته چې دی راځو د نوم خانه ورته سلیکټ کوو ځکه موږ سرچ د نوم په اساس کوو نوم به ورته سلیکټ کوو دې نه وروسته چې دی کامه به ورکو ریټرن ارې څه غواړي چې تا ته ریټرن شي معاش دی ریټرن شي معاش به ورته سلیکټ کوو بیا کامه اف ناٹ فاوند زه چې خالی پرېږده او دا به انټر کوي ګورئ د خان معاش هم راوست همدارنګه په کم تاریخ راخیستی ایکول ایکس لوکاپ تاریخ یې هم راخلو د نوم په اساس سرچ کوو نوم ورته سلیکټ کوو بیا کامه کامې نه وروسته چې دی لوکاپ یې ته ښه لومړی دلته راځو هغې نه مخکې دلته به یو کامه ورکوو او دا نوم راخلو لومړی ګوره موږ نوم راواخیسته او سرچ یې د نوم په اساس کوو اوده نه 13 پورې بیا راځو دلته کامه ریټرن ایرې موږ سره د تاریخ ریټرن شي که چیرې تاسې په دې طریقه نه پوهېږئ زه دا بیرته کلیر کوم چې تاسې پوه شئ ګوره را به شي ورته سلیکټ به کوئ لومړی د نوم خانه نوم سیل مو سلیکټ کړه کامه ورکوئ سرچ چې دی موږ د نوم په اساس کوو نوم ورته سلیکټ کړه بیا کامه ورکوئ ریټرن ویلیو غواړو چې موږ څه ریټرن کوو تاریخ ریټرن کوو بیا کامه اف ناٹ فاوند مثال زه دا خالی پرېږدم ډبل کوټ مې ورکړه انټر یې ګورئ دا تاریخ فارمټ چې دی دا به ورته موږ چینج کړو هم ته به راشو را به شي دلته نمبر ته نمبر کې چې دی اخر ته راځئ مور نمبر فارمټ ته راځئ او په دې کې چې دی ډیټ باندې کلیک کوئ ډیټ کې چې دی راځئ دی ځنه ورته ډیټ انتخابوئ کله چې ډیټ انتخاب کړئ تاسې نو دا به اوکې کې دا فارمټ به د ډیټ چینج اوس دې نه راځو دلته ورته هر یو نوم چې ولیکو د هغه نوم مربوطه څه به موږ ته راخلي ریکارډ به راخلي مثال زه لیکم وسیم ورې وسیم انجینر دی 2000 معاش دی او په 30 د اومې په 30 د معاش اخیستی دې نومونو لیست ته زه غواړم ډراپ ډاون لیست جوړ کړم نو تاسې ډیټا ته راځئ ډیټا ولیډیشن ته راځئ انیوري په ځای لیست اخلئ لیست کې چې دی ورته سورس انتخابوئ زه ورته دا نومونه سلیکټ کوم ټوله نو صرف چې دی هلته موږ بیا نوم ورته انتخابو اوکې که دی ځنه اوس راځو صرف ورته نوم انتخابوئ وره کبیر نرس دی 15000 معاش دی کبیر ووایي نرس 15000 معاش همدارنګه حمید وګورئ همدارنګه مثال طارق همدارنګه فرض مثال شریف تاریخ هم بدلیږي شریف تاسو پیدا کړئ معلم دی 9000 معاش دی په 13 تاریخ یې اخیستی نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د ایکس لوکاپ فنکشن په واسطه موږ سرچ کړو که ویډیو مو خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ